د دې نه علاوه په دې ورځ باندې چې کوم یو رواج دی زموږ خلقو هغه دی چې اثار وختي کې کم کور کې مړې شوی دی هلته کې منډې وي نو که لوی اختر نه وروسته چې کم مړې شوی دی دا وړوکی اختر مله وي د هغه اولنی اختر دی لهذا شپږ میاشتې پکې تېرې شوي دي 7 میاشتې تېرې شوي دي دو بیا روان دي او هلته کې هغوی کور والو ما کپړې ځان جوړې کړي دي هغه له اچي نه او دغه شان دناسي چې خلک به دعاګانو لپاره راځي د دې اسلام کې هېڅ ثبوت نشته دی دا بدعت دی که یو رواج په طور باندې ځای چې هغه رواج دی کوئ تاسو نور ډېر رواجونه کوئ رواجي عمل کوئ لیکن اسلام سره دین سره شریعت محمدي سره د دې عمل هېڅ تعلق نشته دی شریعت محمدي کې 3 ورځې پورې هغه تعزیت دی لهذا یو سړی په دغه ورځې باندې مړ دی او خواته ښکاره شه دا یې 2 ورځ ده نو ښکاره شه ورته دا یې 3 ورځ د اختر نو بیا ښکاره کېدی شي لیکن 3 ورځې تېرې شوي دي او ته پکې میاشتې پکې 8 میاشتې لاړلې لیکن دا اولنی اختر دی تاسو ځئ د دې نه اجتناب کول پکار دي او مخکې چې کوم چا کار راځي هغه نه پکار ده چې ووایي چې مونږ کره مه راځئ چې دا ورو ورو دا شی ختم شي هغه ښځې هم روان دي سړي هم روان دي نور خوای ولا ایری دي لیکن دا خبره ولا یاد دا اورنی اختر دی اگر چې پکې 9 میاشتې تېرې شوي دي اگر چې پکې 8 میاشتې تېرې شوي دا خبره د زنانو ټول له یادوي چې فلاني کره مړه شو د هغه پلار مړو یا یې خور مړه وه یا مور مړه وه یا لور مړه وه لهذا او کره مونږ تلل خامخه دي او هغه هم انتظار کې ناستي چې مونږ کره به خلق راځي د شرمه د وجې نه ښه کپړې نشي اچولی او ناستي ځکه کپړې واچو خلق به مونږ خو دعا لاړو هغه مخکې ځان خسته کړی هغه وخت مناوه نو د هغه شرمه د وجې نه هغه کارونه هم نه کوي لهذا دین چې کوم دی هغه چې کوم شریعت نبی علیه الصلاة والسلام مونږ ته ښودلی دی د هغې نوم دی په هغې باندې عمل کوئ نو هغه دغه دی چې په دې ورځې باندې دا کارونه نشته دی د دې نه اجتناب کول پکار دي کثرت سره خلق په دې ورځې باندې یو بل کره ځي او بیا وي هلته لاړم دعا مې وکړه هلته لاړم دعا مې وکړه کلي کې واته موړې شوي دی چې واتو کله ښکاره کېږي موږ څه نه تلي نو د دې شریعت کې څه ثبوت هغه نشته دی کوم شی چې ثابت دی هغه تاسو ته بار بار ښیي و دا ته وایي چې دا سنت عمل دی په دې باندې هغه عمل وکړئ الله به اجر راکوي او کوم شی چې ثابت نه دی هغه ته بار بار منې کوو که تاسو کوئ زموږ پکې څه نقصان نشته دی او که تاسو نه کوئ زموږ پکې څه فایده نشته دی یا تاسو کوئ زموږ پکې څه فایده ده هېڅ فایده مونږ ته پکې نشته دی مونږ دې لپاره چې شریعت چې کوم شی دی شریعت وګڼئ شریعت هغه دی چې هغه الله تبارک وتعالی محبوب بیان کړی دی هغه صحابه کرامو محفوظ کړی دی هغه یې مونږ ته رسولی دی نه په قرآن کې دا عمل ثابت دی نه سته کتابونه چې د حدیث کتابونه دي په هغې کې دا ثابت دی نه د فقه کتابونو کې دا مسله دي کله چې اختر په اعمالو کې دا هم عمل دی د فقه کتابونه وګورئ عربی کې هم ملاویږي په اردو کې هم ملاویږي دا عمل پکې یو عالم نه لیکلی چې په دې ورځې به تاسو هغه چا کره مړی شي هلته به ځئ هغه لپاره به خصوصي دعاګانې کوئ دا قبر ته لاړ شه هلته والا دعا وکړه لیکن دا کور ته وځه بیا غم مه تازه کوه ها یو کس دی شي هغه دغه دی چې هغه مخکې نو کور کې او هغه په غم کې شامل شوی هم نو هغه راغی دغه شپې له هغه لاړ شي هغه ځان د ښکاره کېدی شي ځکه چې هغه اولنی ځل دی هغه مخکې هغه دا غم هغه نو لیدلی نو هغه د هغه سره تعزیت کولی شي باقي خلق د دې نه اجتناب وکړئ دا رواج چې کوم دی ختم کړئ لکه مونږ رواجونو لپاره ډېر ښه یو مونږ که یو سنت عمل وښیو هغې ته بیا سوچ کو چې وکړو که ونه کړو بیا به یو بل عالم نه تپوس کو بیا به یو بل نه تپوس کو چې زمونږ مولي صاحب خو دا مسله بیان کړې وه دا ته ووایه دا شتی که نشته دی بیا به بل ورته ووایه بل نه به تپوس کړي دا ډېر داسې مسایل راغلي ما فلاني ته تپوس وکړو فضیلوي مولي صاحب نه تپوس وکړو محمد امین مولي صاحب نه تپوس وکړو محمد شریف مولي صاحب نه تپوس وکړو هغه خو دا وي خو ته څه وایي نو سړی زه به څه یم خو چې کومه مسله ده د هغه بیان کړ د هغه مسله ده که نه لیکن نه دی به دا رای اخلي بیا به دی ګوګل کې معلومات کوي ګوګل والا څه وي دې باره کې فیسبوک والا دې باره کې څه وي نو هغه خپل طرف نه چې کوم شی جوړ د رواجونو لپاره دی تپوس نشته دی سنتو باره کې به تپوس کوي او په دې کې رواجونو کې مونږ فورا اخته کېږو نو د رواجونو نه د رسم رواج نه ځان بچ کول پکار دي او خصوصا په دې اخري عشرې کې د الله تبارک وتعالی طرف ته رجوع پکار ده الله سره تعلق جوړول پکار دي او توبه کول پکار دي د مخکینو ګناهونو نه اخلاص سره توبه وباسئ آینده ګناهونه به الله تبارک وتعالی بیا درنه کېږي نو هغه بیا الله توفیق راکړي دویم مخکیني ګناهونه چې تا ځان نه کم کړو توبه دې ووښکله نو دې سره هغه بوج خدای نه لر شي که نه هغه کم شو تا منې 1 لک روپۍ قرضه ده او تا هغه ادا کړله اوس ته نوره قرضه اخلي یا بل څه نقصان در وشو د غلا دې چا وکړله او د حق دې واغسته دوباره هغه ته وکړن دا تا باندې نه غواړي حق راغی او تا باندې مخکینی ډېر زیات نو دا ډېر حق تا نه ادا شو دغه وجې نه الله طرف څخه مونږ رجوع کړو مخکیني ګناهونه ووینځو بیا رانه کېږي نو بیا به الله تبارک وتعالی مونږ ته معاف کوي الله دې مونږ له د عمل کولو توفیق راکړي الله دې مونږ ته د دین اسلام سمجھ نصیب کړي ډېرو خلقو ته هغه سمجھ د دین هغه راځي نه